زارې مې ډېرې ورته وکړې نو جانان د تور له حد نه غږ نه راکوينا زه چې په قبر یې تېرېږم نو په دواړه لاسه ورته کړمه سلامونه آشنا چې کله مې ژوندی و نو یا څنګ په څنګ به په هر لورې ګرځېدونه اوس خو په تور لحد کې پروت دی نو ځکه واړې وړې سلګۍ پسې کومه وای زما ژوندون یې په انګار کړنو لکه مجنون په تور غرو ژوند تېرومه جانان یو ځل ردرومه په خوبونو کې ناست یم هر وخت په سوچونو کې ډېره ته یادېږم جانان یو ځل ردرومه په خوبونو کې ناست یم هر وخت په سوچونو کې ډېره ته یادېږم وای د دې دنیا ژوندون پنی دی نو مرګ ځواني ته صبر نه کوي مینا مرګ خو لور په لور ګرځېږي نو تن کې ځوانان د تور لحد په لورې وړينا گریوان می بیا په اوښکو لون شونو چیرې په یاد مې وای د څنګ ملګری شینا وای زمانه کله بهر نشینو او دا غیرت خبرې خلکو ته کومه وای چې په ځوانۍ کې مرګ راشي نو هر سړی دا دیدن ارمان کوينا جانان یو ځل ردرومه په خوبونو کې ناست یم هر وخت په سوچونو کې ډېره ته یادېږي جانان یو ځل ردرومه په خوبونو کې ناست یم هر وخت په سوچونو کې ډېره ته یادېږي وای لاس په دعا خو درته ناست یم وای اوس په مازار تورې جنډې بدرا په وینا للی زمانه خو جدا شنو او تصویرونو تا د اوښکې تویومه اوس په سوچونو کې راګیر یم نو د غم ټلونه مې هر وخت زنګوينا وای د غم نه ډک شعرونه لیکلو د زړه راګونه مې نوروالی غوسوينا وای عمر علي حق سره بس کړنو دست مصری مې نور په زړه سورې کوينا عمر علي حق سره بس کړنو دست مصری مې نور په زړه سورې کوينا جانان یو ځل ردرومه په خوبونو کې ناست یم هر وخت په سوچونو کې ډېره ته یادېږي وای جانان یو ځل ردرومه په خوبونو کې ناست یم هر
وخت په سوچونو کې ډېر تا یادېږي ډېر تا یادېږي ډېر تا یادېږي د غمجن مصری په आवाज د محترم رور عصمت الله جرار او شاعر د ډېر محترم عمر علي خاکسار او ریکارډینګ حافظ اسف الله خیلی ډیجیټل ساوند سټوډیو بنو والسلام زاري می ډېر ورته وکړې نو جنان د تور